د طالبانو له لوري پر رسنیو د سانسور لمنه پراخه شوې او د خبریالانو د نیول کېدو پیښې ډېرې شوې دي. د دایکنډي باخبره سرچینې آمو ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په دغه ولایت کې د نسیم راډیو 3 خبریالان پرته له کوم دلیل څخه ونیول او نن یې له غرمې وروسته د ضمانت په قید بیرته خوشي کړل. سرچینې ټینګار کوي چې د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي او د دې راډیو 2 خبریالان هر یو یوسف الله رضایی او مشتبه قاسمی د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي دي او طالبانو همداراز د دې راډیو د نشراتو برخې کمپیوټر هم له ځان سره وړی دی. د خبریالانو د نیول کېدو تازه پیښې داسې مهال دي چې له دې مخکې د آمو ځانګړي راپور موندنې ښودلې وه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورین او د طالبانو د استخباراتو ځواکونو په وروستیو یوه میاشت کې د شپې مهال د خبریالانو او ټولنیزو پاڼو د فعالینو د نیولو پیښې ډېرې کړې دي. د راپور د موندنې په اساس د یوې میاشتې په ترڅ کې لسګونه رسنیز فعالان او خبریالان نیول شوي دي. مخالفت با نشراتی رسانه باعث شده که طالبان افراد را دستگیر بکنند و یاد ما باشه که آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان دیگه عینیت نداره، معنایی نداره. در فرهنگ طالبان چیزی به نام رسانه های آزاد نمی گنجه. مخکې له دې هم باخبره سرچینو آمو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو په دوام د فضا ټلویزیون 2 کارکوونکي هم نیولي دي، خو د خبریالانو اړوند یو شمیر بنسټونو ویلي دي چې د فضا ټلویزیون دغه 2 کارکوونکي له 2 اونۍ زندان وروسته د ضمانت په قید خوشي شوي دي. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ اعلان کړی چې د طالبانو په زندان کې 11 خبریالان بندیان دي. ورته مهال خبریالان خبرداری ورکوي چې د دا ډول وضعیت دوام د منلو نه دی او په افغانستان کې دننه رسنۍ او خبریالان له جدی ځپنې او استبداد سره مخ دي. طالبان با این کارهایشان نشان میده که تعهد به آزادی بیان نداره، تعهد به کار خبر و خبرنگاری در افغانستان نداره، تلاش میکنه ترس را ایجاد بکنه و خبرنگارانی که در افغانستان است به نحوی اونا را زیر حاکمیت خود داشته باشه و این خبرنگارا باید از طالب ها مستقیم دستور بگیره و طالب ها باید بگوین که در رسانه ها چی باید بگوین، چی باید نشر بکنن و چی باید نشر نکنن. طالبان که څه هم ادعا کوي چې رسنیو ته آزاد فعالیت اجازه ورکړې ده، خو خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو تل ویلي دي چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره په رسنیو، خبریالانو او په ټوله کې د بیان پر ازادۍ جدي او سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو د موندنو په اساس طالبانو د خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې تل د نیول کېدو وروسته له شکنجې او ګواښولو کار اخیستی دی.